چې د مطلب طلب یې وینو په خړپوسو راځي. بالکل. یاران مې هم د موقع نه دي د پیسې خلک. ښه دی، دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی. او د داسې خلکو سره خدای په ژوند شریک کړمه چې نه د ډولۍ خلک دي نه د جنازې. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. باره مې ځان ګزار کو د انګار غېږې ته، د جدایۍ نه پس چې راغلمه د یار غېږې ته. او ته ناګهانه راغلې زه دې وارخطا غوندې کړم، لکه ماشوم چې څنګه منډه کې د پلار غېږې ته. یوه ذره درته د خپلې وفا نه بخم، زه د خپل سر قاتل بخم خو تا نه بخم. ماله اختیار د وینا مه راکوئ، داسې ده چې زه چې رښتیا وایم نو خان او فقیر نه. ډېر ښه دی یاره، ډېر. شکر کوه یاره چې زه ستا خبره اورم، خلک په دې دور کې د پلار خبره. ډېر ښه دی یاره، ډېر. چې مې تر ننه په درشل ولاړو د هغه سپي هم لکه یې جنډه شو. ډېر ښه دی یاره. ورځې کېږي د یارانو رابطه هم نشته، خو جیب مې تش دی چې د چا نه مې ګیله هم نشته. ډېر ښه دی یاره. یو د سوال پوزی یوه د سوال ډیوه، غل به د فقیر د کوره سوی اوسي. ډېر ښه یاره، بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی یار. اوس به زمونږ پخلا کېده اړو مزه ونی چې دوباره ګرمه شي هغه شی څه خوند نه کوي. ډېر ښه شعر دی دا، دا ما ته مخکې دا بیا ووایه، دا ډېر ښه شعر دی چې چا سره یې تعلق وي که نه، او دا بیا څومره ختم شو، که دا بیا څومره جوړ شي بیا هغسې خوند. خبره دا دې ورته ورډالې وي. نه دې سلام نه دې خطونه راځي، نه دې سلام نه دې خطونه راځي، په انتظار مې سترګې سپینې شولې، زړه مې جانانه دغه غم وخوړو، څنګه بې پته او بې مینې شولې. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم او دغه شعرونه د ګران ملګري فضل یوسف خان عابد صاحب. یو وارې بیا سپرلی په غورځنګونو دی او په ملکڼ راپورې وتی دی، راغلی دی او د سیاب جان سره خوا کې ناست یو ډېر زیات ګران ملګری ظفر علي اسمار سره د ملګري راغلی دی او په دغې پټو کې مو یو ناستی را جوړ کو. د سپرلي هواګانې چلیږي، کله ودرېږي کله روانې شي، ساجي واجي به ټوغې کوي. دغه وریځې هم د صاحب شاه صابر صاحب هغه شعرونه را یادېږي. صاحب شاه صابر صاحب ویلي وو چې هغسې مینه کوم هغسې وفا کوم، ستا هغه یو نظر ته هغسې دعا کوم، ما چې د بل لپاره څه کړي صحیح مې کړي، زه چې د ځان دپاره څه کوم خطا کوم، اوس مې په زړه او ذهن داسې راخوره د مینه، اوس چې د چا سره خبره کوم دا کوم، که ګناه نه غواړي رښتیا وریځ دې نه راولي، زه په وریځو کې نشه کوم ګناه کوم. نو صاحب شاه صابر صاحب دغه وریځې ګوري ګوري کېږي که نه، یو بل شاعر ملګري هم وایي چې وریځې ګوري ګوري کېږي جوړ باران راځي، تسکین لالا ویلی و دغه. نو ډېر ښکلی موسم دی، خاموشه خاموشي ده، دغه د مرغانو دغه اوازونه به هم تاسو اورئ، ډېر د خوند رنګ مازدیګر دی. نو خبرې ډېرې زیاتې نه کوم، بس ظفر علي اسمار تاسو پیژنئ، ځوان فکره شاعر دی، خوږ شعر لیکي، ملکڼ ته راغلی دی، د دیر ښکلاګانې له ځان سره راوړي دي. نو غواړو چې سیاب جانه د هغه نه خواږه خواږه شعرونه واورو. اسماره سلامونه. وعلیکم السلام لاله، ډېره مننه ستاسو هم د سیاب هم. خبرې خو په تېرو مرکو کې شوي دي او زه به وایم چې بس څه را یادېږي سیابه یو بس بالکل همداسې ده، بالکل. او مازدیګر دی او زه وایم چې بس خواږه خواږه شعرونه راته ووایي. لاله وی زړه دا چې څومره د دې نوې زمانې خلک دي، ته په ایمان ووایه دا د یارانې خلک دي. زړه دا چې څومره د دې نوې زمانې خلک دي، ته په ایمان ووایه دا د یارانې خلک دي، چې د مطلب طلب یې وینو په خړپوسو راځي. بالکل. یاران مې هم د موقع نه دي د پیسې خلک دي. ښه دی، دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی. چې د مطلب طلب یې وینو په خړپوسو راځي، یاران مې هم د موقع نه دي د پیسې خلک دي، زه هم د دې دور یوسف یم، مطلب مې دا دی ما چې کوی ته غورځوي زما نږدې خلک دي. زه هم د دې دور یوسف یم، مطلب مې دا دی ما چې کوی ته غورځوي زما نږدې خلک دي، چې مینه منه نفرت منه دی نو څه به کوي، خدای پیدا کړي لکه هسې بې پیدې خلک دي. او د داسې خلکو سره خدای په ژوند شریک کړمه چې
نه د ډولۍ خلک دي نه د جنازې د داسې خلکو سره خدای په ژوند شریک کړم چې نه د ډولۍ خلک دي نه د جنازې خلک دي څه د بې لوزو په لوزونو مو باور کړی دی موږ څه خبرو چې دا دومره بې وادې خلک دي چې ستا په یو ظلم هم تا ته شکایت نه کوي یا خو ګونګیان دی یا د لویې حوصلې خلک دي وایي په دوباره مې ځان گزار کو د انګار غېږې ته د جدایۍ نه پس چې راغلمه د یار غېږې ته په دوباره مې ځان گزار کو د انګار غېږې ته د جدایۍ نه پس چې راغلمه د یار غېږې ته ستا د یوې وعدې دپاره زموږ دومره صبر ځواني مو وقف کړله ستا د انتظار غېږې ته او ته ناګهانه راغلې زه دې وارخطا غوندې کړم لکه ماشوم چې څنګه منډه کې د پلار غېږې ته مننه ته ناګهانه راغلې زه دې وارخطا غوندې کړم لکه ماشوم چې څنګه منډه کې د پلار غېږې ته یوه ذره درته د خپلې وفا نه بخم زه د خپل سر قاتل بخم خو تا نه بخم یوه ذره درته د خپلې وفا نه بخم زه د خپل سر قاتل بخم خو تا نه بخم ته ګواه اوسه چا چې ما سره زیاتی کړی دی ربه هر چا ته حق بخم خو اشنا نه بخم چې ورته وایمه محشر شته دی حساب به کېږي یار راته وخاندي خو زه یې رښتیا نه بخم ته مې بیا بیا زړه ماتوې بیا بیا بخښنه غواړې زه څه خدای خو نه یم خلک بیا بیا نه بخم چې مخامخ شو کله زه او یار په ورځ د محشر اسماره زه به خدای ته وایم چې دا نه بخم مولانا وایي هغسې د تلو کوي تلوار خبره نه مني هغسې په تلو کوي تلوار خبره نه مني زړه مې ورته ستړی شو خو یار خبره نه مني نو شکر کوه یاره چې زه ستا خبره اورم خلک په دې دور کې د پلار خبره شکر کوه یاره چې زه ستا خبره اورم خلک په دې دور کې د پلار خبره نه مني او که مخکې ګورې خدای ورکړی د ګلاب رنګ دی خو په لهجه یې نازل شوی د عذاب رنګ دی که مخکې ګورې خدای ورکړی د ګلاب رنګ دی خو په لهجه یې نازل شوی د عذاب رنګ دی خلکو ته څنګه وکړم ستا د ناترسۍ خبرې چاته څه ووایم چې ولې مې خراب رنګ دی چې خوشحالي رانه په څنډه شوله ټوله دنیا رانه په منډه شوله چې خوشحالي رانه په څنډه شوله ټوله دنیا رانه په منډه شوله د ارمانونو نه مې ساه وخته د امیدونو ساه مې لنډه شوله کلي مې نن مړه نغری ولیده د غربت ښځه مې بربنډه شوله دا ستا تشبیه که د سپوږمۍ سره شي دا خو په تا پورې ملنډه شوله خلک همت له په مرۍ غلي شو د پرمختګ اراده کونډه شوله چې مې تر ننه په درشل ولاړو د هغه سپي هم لکه ایجنډه شوله چې مې تر ننه په درشل ولاړو د هغه سپي هم لکه ایجنډه شوله اسماره ښه مې چاته ښه نه ښکاري خپله وفا مې د سر پنډه شوله تا که راتللو کې لالي تلوار نه دی کړی مونږ انتظار کړی دی مونږ ازار نه دی کړی تا چې د څومره قسمونو نه پس پرېښی یم پس د هغې نه مې په چا اعتبار نه دی کړی دروغجن کېږم یو چا ته زړه مې صبر شولو څو ورځې کېږي چې مې ذکر د یار نه دی کړی او مونږ په یارۍ کې پیشوګان چا ته تللي نه دي که یار مو سر غوښتی دی مونږ انکار نه دی کړی یو تنهایي بل اذیت دی او نشه هم نشته بغیر له یاره زما بله ساسره هم نشته د مصر ښار دی ښایستونه په پیسه خرڅېږي خو زما بخت ته ګوره ما سره پیسه هم نشته د مصر ښار دی ښایستونه په پیسه خرڅېږي خو زما بخت ته ګوره ما سره پیسه هم نشته خلک راګوري زه در ګورم خو ته نه راګوري لوی د دې نه یاره بله تماشه هم نشته نو جوړې زما په حال په کور کې بل څوک هم شته دی د خوب یو دوه ګولۍ مې سر ته وي هغه هم جوړې زما په حال په کور کې بل څوک هم شته دی د خوب یو دوه ګولۍ مې سر ته وي هغه هم نشته روسیه به څو ورځې کېږي د یارانو رابطه هم نشته
خو جیب مې تش دی جو د چا نه مې ګیله هم نشته واه ډېر ښه دی یار څو ورځې کېږي د یارانو رابطه هم نشته خو جیب مې چته تش دی جو د چا نه مې ګیله هم نشته او ممکنه هم نه ده چې هیر دې کړم پردی دې کړم چې د راخپل کړم څه داسې طریقه هم نشته او دنیا خبر ده چې اسمار په تا شیدا څومره دی خو بس افسوس یاره چې تا ته اندازه هم نشته یا له بې سره الزامونو اجتناب وکړئ یا په دلیل سره د هر الزام جواب وکړئ هر څه منم خو ماته ګوته د نیو نه مخکې اول د ځان سره د خپلو کړو حساب وکړئ د ژوند په یو ډګر معیار د لاسه مه غورځوئ مینه هم وکئ خو د ښه یار انتخاب وکئ یا زما سترګې د هغې په لوپټه وتړئ یا د ګل مخې بې پردې مخ ته حجاب وکړئ او د پردی ژبو په خادۍ کې په نڅا پښتنو بې هیڅو راشئ جنازه د خپل نصاب وکړئ او ګردې د یار د خپو ورټول کوي د اسمار په قبر بې پیرزو خلکو دا یو کار خو د ثواب وکړي مونږ که هر څو د چا د لاسه شوګیرې کوو نه شکایت کوو د چا نه ګیلې کوو تا چې زمونږ سره څه وکړل مناسب یې نه و مونږ چې لاس لمدو تا ته بخیرې هسې دا خلک شک کې اچوو نور هېڅ نشته هسې په سترګو کې یو بل ته اشارې کوو دنیا مریخ ته لاړه مونږ دوبۍ ونه لیده خلک تدبیر کوي او مونږ وظیفې کوو او زمونږ په خپله صراط چرته مستقیم چرته خپله په شړو سر یو بل ته مسلې کوو ظرف ته مو ګوره تشې لاړې پکې هم نه تکو اسماره دومره احترام د دې کوڅې کوو ډېر ښه هغه دغه والا شعرونه وایي هغه چې وال نو هغه مرکه کې چې مو وایي چې دې رانه چې مې ورته ویلې چې تیارېږي که ښه چې تیارېږي او سر د دې خو یوه ګنټه وشوه بس تا ته خو مه وایي چې مرکه وکړو زما 15 منټه ده ته 15 څلوېښت منټه ښکاري هغه اسمار وی لاسي مې ورته خپل وټساپ وښودو مې په څه ټایم یې کړی وي هلکه اسمار ته ما څه وویل 8 منټه او په 3 بجې مې دا څه ټایم دی چې راغلی ما وي 20 منټه او 3 بجې او مې ستا د کور مخې ته مې څومره ساعت تېر کړو وي 4 منټه کټ کټې مې دا مې څو پاتې شوي 14 منټه مې دا مخکې نه ما اسمار ته ده وویل مې لار څه کوي خو مې لکه چې څه ټایم ته یاد کړي مې هغې له راځي نو 2 منټه پکې لا پاتې یاره 15 منټ خو شوي دي او دې د کالو کو زه په هغه ځای کې را روان وم مې دا دې درالم سره اوس اوس به دا شعرونه وایم چې د دې دپاره هم دی چې یو شعر غواړي چې اوس موږ دغه چې څکلی او د شعر د دغه چې یو شعر یې وي نو خوند به یې کړ خو ګوره مېلمه پسې لیږي اوس زه له اوس کلی ورکړه وایي داسې به څوک وي چې ارمان ستا د مړوند نه کوي سړی خو صرف وخوره اوس کله را ژوند نه کوي اوس به زمونږ پخلا کېده اړو مزه ونه چې دوباره ګرمه شي هغه شی څه خوند نه کوي ډېر ښه شعر دی دا تا ما ته مخکې دا بیا ووایه دا ډېر ښه شعر دی چې چا سره یې تعلق وي که نه او دا بیا څومره ختم شو که دا بیا څومره جوړ شي بیا هغسې خوند خبره دا دې ورته ورډالې وي اوس به زمونږ پخلا کېده اړو مزه ونه کي چې دوباره ګرمه شي هغه شی څه خوند نه کوي او ته ترې خفه یې نو سهار یې مخکې صف کې وینم نور دا سړی خو د مانځه دومره پابند ډېر هډوکي مات شي مودې واخلي خو پیوند واخلي خو زړه چې مات شي نو بیا ټول عمر پیوند نه کوي ښه شعر دی او شته یو سړی زما د زړه د پرهرونو دوا اسماره ماته دې څوک ذکر د ګلقند نه کوي وایي چې څنګه د ملا په کور کې ډمه به دې ښکاري لهجه دې د صورت سره صنمه به دې ښکاري زاهد ستا په قول او په فعل کې تضاد دی کردار سره د ګیره محترمه به دې ښکاري په مینه باندې خور وژنې په ځمکه باندې رور له تا سره دا کار بني ادمه به دې ښکاري او زه نه غواړم چې زړه مې د دردونو نه خالي شي د مړي کور بې ویره بې ماتمه به دې ښکاري او مړې اوښکې دې پرتې ښې دي په ګل ګله ننګو غونچې د ګلابونو بې شبنمه به دې ښکاري او لږ خیال خو د اسمار د عزت وساته محفل کې سړي په جړاګانو باندې غمه به دې ښکاري وایي دا خو یو ته یې چې د دومره احترام کوو ګنې په خدای که مونږ د چا دعا سلام کوو دا خو یو ته یې ستا په هره ناروا غلي یو مونږ لا کله چاته دومره ډېر ناکام کوو د یار نامه د بام له سره بې خطره اخلو مونږ چې مینه کوو هم یې سریام کوو
وایي غم یې هر یو رنګ له ژوندانه یوسي څوک چې په زړه درد د بیلتانه یوسي خلک دې ونه جاړې شکمن به شي اوښکې به دې سترګو نه رانجې یوسي یو د سوال پوزه یو د سوال ډیوه غل به د فقیر د کوره څه یوسي یو د سوال پوزه یو د سوال ډیوه غل به د فقیر د کوره څه یوسي څوک به ورته ما غوندې ښه ووایي څوک به دا ستا هر ستم په زړه یوسي او خویندې بدنصیبې د خپل ورور له کور راشي مدام سترګو کې اوبه یوسي مړ به شي اسمار ته به خوشحاله شي کډه به یو ځل ستا له کاله یوسي وینه مې غوټې غوټې راغلله په خوله درپسې له ډېره درده مې ټق وچاودلو زړه درپسې ما نه بغیر د څوک په تلو باندې بدحاله نه شوم یو ماش له ولې وې تڼۍ د ګریوانه درپسې په سپین بشر مې د ژړا د تشدد نښې دي اوښکو مې وړې دي د سترګو نه رانجه درپسې زه جنت نه غواړم څنګ ته مې اشنا راوله ما بیا ژوندی کره به ما کې بیرته ساه راوله د زړګي درد او رتې چغې مې تر خولې راوله د خولې فریاد تماشې ته مې دنیا راوله یا خو د یار د اننګو نه سرخي وتښتوه یا خو زما تلی دوران بیرته په شا راوله چې د دې زړه د مقبرې مړو کې ساه واچوي مړه ارمانونه مې ژوندي که څوک کیسه راوله ستا یو بنده زما د مینې ناشکري کړې ده ربه د شګو په ډېري باندې هوا راوله تاسو سوزله د یارۍ په نوم دوکې وخوړې اسماره لږه خو په سترګو کې کم ظرف پیژنو د ظرف خاوندان هم پیژنو مونږ د راتې او د سختې یاران هم پیژنو محبت پیژنو د مینې د جذبو قایل یو بې یاره ځکه یو فطرت د انسان هم پیژنو نه د شرابو تندغړي نه د بنګ وږي وږي صیبه خو د شنو بنګړو د شړنګ وږي په ښایستونو خاورې واوړه تر لغمانه پورې مونږ په رنګ پورې ډوډۍ نه خورو د ننګ وږي چې پر هرونو کې اوږده اوږده باڼه پراته وي چې پر هرونو کې اوږده اوږده باڼه پراته وي مونږ که وږي یو نو مونږ د داسې جنګ وږي یو ای د انا په ټوټو سوره یاره ښکته راشه ستا د خوږو خوږو خبرو د آهنګ وږي او د خدای فضل دی په خېټه مو ماړه ساتي خو بس کمی دغه دی چې صرف ستا د سنګ وږي وکر د الفت په هر یو لور غواړو ظفر اسماره د خلکو زړونو کې د مینې د غورځنګ وږي ستا د الفت په وړاندې هیڅ نه ده د ځان ډالۍ ستا محبت ته ارمانونه شهیدان ډالۍ که اوس مې ورسي دا کار به خامخا کومه د یار جبین ته به کم ستوري د اسمان ډالۍ او تقسیم د مینې کې زما سره زیاتې کېږي ما ته د غاړې خیرات نورو ته لبان ډالۍ تقسیم د مینې کې زما سره زیاتې کېږي ما ته د غاړې خیرات نورو ته لبان ډالۍ او زما د عشق د شهادت کلمه یې ولوستله یوې هندوې ته مې ورکړه د ایمان ډالۍ څه ګټه وټه چې وټوله یارانو وخوړه چا ته بنګړي ډالۍ کوه چا ته پیزوان او خدایه په ډېرو مهربانه یې په ما هم شه ورکه اسمار ته یو ښایسته غوندې جانان ډالۍ ادا منافقت دی او خندا صفا دروغ د ښکلو مینه ټوقې دی وفا صفا دروغ پرون یې ویل نن درځم نن به سبا ښایي د نن واده به وخیږي سبا صفا دروغ او زه هسې راته ووایه جانان دی یادولې ریباره زه نن ووایه صفا صفا دروغ او هر څوک قسمونه د پاخه پاخه خوړل ویل به د مدام راته اشنا صفا دروغ هر چا لالي ته کړي دي زما باره کې لمسې ویلی دی اسمار پسې هر چا صفا دروغ د هر چا نه به داسې ماتېدې لکه بنګړي د دې خلکو لوزونه او وعدې لکه بنګړي د حسن د لاسونو یو ګزار ورله کافي دی ناصحه دا زمونږ عقیدې د خلکو په وړه وړه خبره باندې مات شي دا زړه مې رات نازک لرم تر دې لکه بنګړي هر ښکلی په مثال د بې پروا پیغلې مړون اسماره د دې دور یارانې لکه بنګړي ستا خاطر وګنې یار مناسب نو
مونږ د دومره انتظار مناسب نو منم ستا د محبت لایق به نو خو د داسې رټ انکار مناسب نو مونږ هغه خلک په سر باندې سواره کړه چې زمونږ د پیزار مناسب نو نرخزي به ترېنه ښه وي په کردار کې دا سرونه د دستار مناسب نو نو بېوسي د چا ځوانۍ ته چېرته ګوري دا لاسونه خو د کار مناسب نو مونږ هم ستا د یارانې امیدواران خو جوړ مونږ ستا د اظهار مناسب نو تللی ښه و هېڅ خفه نه یم چې لاړه ځینې خلک د اسمار مناسب نو لهجه کې اخلاقي رنګ او اسلوب نشته خو بس ویلی شو چې تا کې سړیتوب نشته چا راته ویلی دي چې ستا په څنګ کې خوب نه راځي څویمه شپه ده چې له دې غمه مې خوب نشته او اوس څوک د مینې جذبې نه پیژني نه یې مني اوس هغه خوند د یارانې او مینتوب نشته چا کې تاثیر د ښځوالۍ نشته نران غوندې دي چا کې تاثیر د ځوانۍ نشته د نرتوب نشته دا زندگی به مونږ تر څو داسې غمجنه کوو که داسې حال وي نو ډېر زر به ځان وژنه کوو له دې پیغوره چې تا نیمه لار کې پرېښودلو یا به شرمېږو یا به کډه له وطنه کوو که دې له تنه عطر ساسي د ګلاب په رقم چې خوی دې نشته یاره څه دې په سرمنه کوو مونږ چاته نه ظاهروو ستا د ستم رازونه بهر خندا کوو ژړا په کور دننه کوو که ځان مو خاورې کړو خو څوک مو هم خوشحاله نه کړو مونږ به تر کومې او د کوم زړه ساتنه کوو چا چې زمونږ سره د خوب په بدل بد کړي دي اسماره مونږ د هغه خلکو هم مننه کوو زه د بل چا سترګو کې داسې تاثیر نه ګورم هر چاته ګورم خو داسې په ځیر نه ګورم ما له اختیار د وینا مه راکوئ داسې ده چې زه چې رښتیا وایم نو خان او فقیر نه ما له اختیار د وینا مه راکوئ داسې ده چې زه چې رښتیا وایم نو خان او فقیر نه ګورم او که دې په خپو کې یم خو بیا دې هم په زړه کې ساتم زه بني ادم ته ستا په شانتې حقیر نه ګورم پالي دې تا زما د لاس کرښو کې نه لټوي زه په تقدیر ځپلو حال د تقدیر نه ګورم او د هندوستان ښکلو ته هم غاړه غټۍ ورځمه زه په ښایست کې پښتونخوا او کشمیر نه ګورم بټن بل طرف ته مخ شي څنګه غلطه بټل والی و بس یو لاله تا دغه شیرونه یاد دي تسکین لاله بس وای څوک د مړی په کور کې ګډا نه کوي دا تاسو د دل طرف ته مو اسډه جی کی کنه یره پته نه لګی نو واده دي جولای چې مو د چا په اعتبار نیولې ده هغو د بربادۍ په لوري لار نیولې ده زه څنګه لالی پرېږدم په خلکو پسې لاړ شم د زړه جولۍ د مینې کنټه تار نیولې بس دی لاله بس بس دا ډېره زیاته مننه اسماره چې دومره خواږه شعرونه دي راته قربان لاله ستاسو هم مننه او د سیاب خو ما ته ډېره راغله چې دې مننه ستړې کړو مړه تا موږ کومه مننه کوو بس په چی راوړم چی ودروان زیات ښه شوی چې وروره موږ ته هغه مننه مو ستاسې خپله خوله پرې راته سپکه ډېره زیاته مننه سیاب وایي زما د چی مننه پکې وکړي چی به راوړم چی راشي نو مننه وکړو موږ شعرونه ویې ما دا خلک وینه خو بس د څه مننه ده چې هلکانو چی وله راوړم ګورې ها مونږ به تا ته بیا ګانه ولګو هغه وایي چې یا ډېره مننه او بیا مننه ډېره زیاته مننه قربان زه راځه اوس پټه بند کړو نو هلته به وسکو بیا نو اوس به هلته وسکو منم چې لویه حوصله هم لرم غم ته دې ښه لویه سینه هم لرم ځکه هر څو سترګو کې نم لرمه خو ستا د هر یو ستم زغم لرمه ما چېرته چاته دا ویلي نه دي چې تا زما هډو منلي نه دي ما چېرته دا شکایت نه دی کړی ما د وفا شکایت نه دی کړی
تا که نظر د رحم نه دی کړی خو ما توهین ستا د غم نه دی کړی خو داسې هم نه د قربان دې شمه چې به په زړه څه ګیله نه لرمه زه هم انسان یم اخر زړه لرمه ما ته هم بلکل ستا په شان رسي ما ته هم درد رسي خفګان رسي ما پسې هم سر او خپې لاس شته دی زما په زړه کې هم احساس شته دی داسې خو نه ده چې جړېږم به نه په ښه او بد باندې پوهېږم به نه خو زه په خپله د ځان کبر کوم چې ستا په هر یو ظلم صبر کوم خو ته باور وکړه تنګ شوی یم ځان سره داسې په جنګ شوی یم هر یو انسان را باندې بد لګي خدای ګو چې ځان را باندې بد لګي نور به څه وایم خو لنډه دا چې خلک به وایي چې اوده دی ما به دا ستا له غمه ځان وژلی بیا هم لاړو که ما یې هر څو لاره ونیوه یو چاته مې ژولی پروردګاره ونیوه که خلک په جنت کې وي زما غیږ کې جنت و په غیږ کې چې مې خپله مور بیماره ونیوه تا ذکر د تلو وکړو ما په زړه لاسونه کېښول یو اوښکه مې په سترګو کې تیاره ونیوه ویل مې بې له تا به زندګي رانه ونشي لالي ته مې ژولی د دې دپاره ونیوه او د خپل صورت عیبونه ترې پناه و وجیبه وه هر چا دلته د بل مخ ته هنداره ونیوه د ډېرې مجبورۍ نه مې ستا بدو ته ښه ووې حق نه وي خو لمن مې د ترداره ونیوه او څو ژبو له اختیار چې د خبرو مونږ ورکړو شروع هغو زمونږ له کرداره ونیوه او هغه راته اوس وایي چې د دې ځای نه ورکېږه لمن چې به مې تلو کې چا اسماره ونیوه او دغه یو دوه شعرونه چې وایي ستا نه د زړه د صبرېدو دعا مې هم وکړه مخ مې در ستون کو د دیدن قضا مې هم وکړه د مازدیګر لمونځ مې د یار د چم جومات کې وکړو د خدای حق شو د زړه رضا مې هم وکړه او چې سړی یو ځل غلطیږي زه بیا بیا ولی شم په تا باور خو غلطي و بیا مې هم وکړه دا ستاسو د دل طرف ته هم هسې ډزې کېږي که نه زه پته نه لګي نو واده دی جولۍ چې مو د چا په اعتبار نیولې ده هغو د بربادۍ په لورې لار نیولې ده زه څنګه لالی پرېږدم په خلکو پسې لاړ شم د زړه جولۍ د مینې کنټه تار نیولې بس دی لاله بس بس ډېره زیاته مننه اسماره چې دومره خواږه خواږه شعرونه دي راته قربان لاله ستاسو هم مننه او د سیاب خو ما ته چې دې مننه ستړي کړو مړه تا موږ کومه مننه کوو ته اوس دومره زیات ښه شوی چې وروره موږ ډېره زیاته مننه قربان زه راځه اوس پټه بند کړو